ای مومن واورا سر په سجده سر او د الله ویا حمدنا و مومن او د الله ویا حمدنا و مومن ای مومن واورا سر په سجده سر او د الله ویا د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن ژوندون د مرګ یو امانت دی و مومن ژوندون د مرګ یو امانت دی و مومن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن درنو اوریدونکو امام نسائی او ابو داود د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بمصيبتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمة زهرا ته وفرمایل کله چې هغه د بهر نه را روانه وه کور ته ورته ویلې ای فاطمې چیرته او د څه لپاره تللې وې فاطمة زهرا محمد رسول الله ته وایي د فلانکي مړي د مغفرت او رحمت د دعا دپاره تللی وم د هغوی کور والا ته مې تسلي ورکوله محمد رسول الله ترې پوښتنه وکړه شاید ته هغوی سره قبرستان او هدیرې ته هم تللی فاطمة زهرا محمد رسول الله ته ځواب ورکوي په الله پناه چې زه قبرستان ته لاړه شم حالانکه تاسو نه مې هغه څه اورېدلي دي کوم چې تاسو د قبرستان په باره کې بیان کړي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمة زهرا ته وایي که ته قبرستان ته تللی وی نو جنت به دې نه لیدلو تر هغې پورې چې ستا د پلار نیکه لیدلی ګورئ خویندو او میندو هدیرو ته او زیارتونو ته په تلو باندې په خویندو باندې څومره لوی او سخت وعید دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې نازولې لور فاطمة زهرا ته فرمایي که قبرستان ته تللی وی نو د جنت نه به محرومه شوې وی آیا د فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها په شان نیک سیرته ښځه چې د جنتي ښځو سرباره ده د محمد رسول الله د خبرې د اورېدلو نه وروسته دا کار کوي کله هم نه په بل حدیث کې هم راځي راوی د حدیث حضرت سلمان او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ د مانځه نه پس د جومات نه ووته د کور دروازې مخې ته ودرېده نو فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها راغله محمد رسول الله ترې پوښتنه وکړه د کوم ځای نه راغلې چېرته تللی وې
فاطمة الزهرا ورته وایي د فلانکۍ کور ته تللې وم هغه وفات شوې ده محمد رسول الله ترې پوښتنه وکړه آیا ته د هغې قبر ته هم تللې وې فاطمة الزهرا خپل پلار ته ځواب ورکوي الله پاک دې ما وساتي چې زه داسې کار وکړم د هغې نه پس چې ما تاسو نه څه د قبر د تلو په باره کې د زنانو دپاره وعید اورېدلی دی یعنې صرف د هغې کور ته زه تللی وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا خپلې مبارکې لور ته وایي که ته قبرستان ته تللی وای هدیرې ته تللی وای نو د جنت خوشبو به دې هم نه وای محسوسه کړې خویندو او میندو د ښځو تاک زیارتونو ته او هلته میلې جوړول دا د الله رب العزت د لعنت سبب دی د شریعت نه ناخبره ښځې په زیارتونو باندې ګرځي هغوی بې حیا کیږي بې پردې کیږي دا ټول د معصیت او جنت نه د لرې کولو اعمال دي خویندو د دې نه ځان وساتئ د دې په ځای چې تاسې په زیارتونو په هدیرو او په کوټګرو ګرځئ په خپل کور کې کښېنئ د الله طاعت و عبادت وکړئ الله به تاسو جنت ته داخلي کړي دا واورئ خویندو کله چې ښځه زیارت ته د تللو اراده وکړي نو د الله رب العزت او د فرشتو په لعنت کې ګیره شي او چې کله د ارادې نه پس اوزي نو شیطان یې د څلور واړو طرفونو نه ګیره کړي بیا چې کله هغه زیارت ته راشي نو د قبر د صاحب روح په دې باندې لعنت وایي څو پورې چې د دغه ځای نه دا وتلی نه وي ځکه کله چې پردۍ ښځې په بې پردګي او په بې حجابي کې هغه زیارت ته راځي هغه صاحب د قبر ته تکلیف رسیږي بیا چې کله د هغه زیارت نه دا ښځه ووځي د الله رب العزت په لعنت کې ګیره شي څو پورې چې کور ته رسېدلی نه وي په یو بل حدیث کې راځي دا حدیث صاحب د نصاب الاحتساب را نقل کړی د فقې اوچت کتاب چې کله ښځه زیارت ته د تلو په اراده د کور نه ووځي نو اوه آسمانونه او اوه ځمکې په دې باندې لعنت وایي تر څو پورې چې هغه کور ته راغلی نه وي او په بل حدیث کې هم راځي دا هم صاحب د نصاب الاحتساب را نقل کړی چې ښځه کله د کور نه زیارت ته د تلو په اراده ووځي نو د آسمانونو او ځمکو په لعنت کې ګیره وي او د الله رب العزت په لعنت کې روانه وي او کومه چې په کور کې په ناسته ناسته مړو لپاره دعا کوي یعنې صرف د ثواب رسولو دعا کوي د کور نه وځي په زیارتونو باندې نه ګرځي نو الله رب العزت هغې کور ته د حج او د عمرې برابر ثواب ورکوي ګورئ خویندو او میندو که تاسو د کورونو نه وځئ په زیارتونو کې په بې پردګي او په بې حیایي سره ګرځئ او هلته سل قسمه شرکیات او خرافات کوئ د الله په لعنت کې راګیرې یاستئ او که په خپلو کورونو کې تاسو کښېنئ د دې ځای نه د الله رب العزت دوستانو ته خپل میندو او پلرونو ته دعاګانې کوئ الله رب العزت به تاسو ته د حج او د عمرې برابر ثواب ورکوي نو اوس تاسو خوښه ده خویندو زما رسول ول تاسو ته مې وویلې چې په زیارتونو ګرځئ بې حجابه او بې پردې ګرځئ چې د الله د لعنت مستحق شئ یا د کور نه دعاګانې کوئ په پرده کې چې الله تاسو ته د حج او د عمرې ثواب درکړي ګورئ خویندو زیارتونو ته په تلو باندې نه بلکې زیارت ته د تلو په اراده باندې هم ښځه د الله په لعنت کې ګیرېږي چې زیارت ته د تلو اراده وکړي البته په بې پردګي په فاسد لباس او په غلطه عقیده باندې د ځمکې او آسمان په لعنت کې هم ګیرېږي دا صرف په تلو باندې دومره وعید دی دومره عذاب دی که بیا د تلو نه علاوه بې پردګي وکړي بې حیایي وکړي ډول او سنګار وکړي ځان پردیو کسانو ته په زیارتونو کې اوروښي نو دا د لعنت له پاسه بل لعنت دی الله رب العزت دې زموږ خویندې او میندې په خپل حفظ و امان کې وساتي همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات القبور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو ښځو باندې لعنت ویلی چې هغه په قبرونو باندې ګرځي په زیارتونو باندې ګرځي
همدارنګه د ابو داود او د ابن ماجه بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالرحمن بن حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغو ښځو باندې لعنت ویلی چې هغه په قبرونو او په زیارتونو باندې ګرځي، زیارتونه کوي. همدارنګه حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ته په تلونکو ښځو باندې لعنت ویلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې ښځې زیارت ته د تلو نه منع شوي دي. حتی رسول الله پې لعنت ویلی دی. دا ځکه چې د ښځو زړونه کمزوري دي، د نفس او د شیطان په جال کې زر ګیریږي. د دې وجې نه زیارتونو ته تلل راتل او هغې سره عقیدت اکثر د شرک سبب وګرځي. تاسې یقین په الله وکړئ، په کابل کې ما داسې زیارتونه لیدلی دي چې خویندې ورته راځي د قبر نه طواف کوي. داسې زیارتونه هم شته چې راځي د هغه ځای نه کاڼي وړي، د هغه ځای نه خاورې وړي، د خردې په شکل دوی خوري، په ځان یې موږي. دا شرک نه دی، څه شی دی؟ دا خو لا پرېږده چې په خپلو کورونو کې الواګانې پخوي او د نظر په نامې راوړي په زیارتونو کې تقسیموي. جنډې د دیوالونو او د دروازې ښکلول خو لا په ځای پرېږده، شمونه لګول خو په ځای پرېږده. نو هغه خویندې او میندې چې دا عادت لري چې په قبرونو او په زیارتونو باندې ګرځي، دوی د په دې باندې پوه شي چې د دوی د عفت، د دوی د پاکدامني او د دوی د پردې جړلې وتلي دي. داسې ښځې شرعي حدود بلکل ساتلی نشي، صرف یوه لوبه او یوه تماشا به جوړوي بس. د دې وجې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د ښځو د تګ نه منع راغلې ده چې ښځې د زیارتونو ته نه ځي، هلته دې ګرځي راګرځي نه. دا د لعنت باعث دی، په ښځو باندې نفس او شیطان زر غلبه کوي. د عبرت او نصیحت په ځای خواهشات د نفس په دوی کې زر اثر کوي. د دې وجې نه شریعت د زنانو دپاره د جمع مونځ مشروع کړی نه دی او کور کې د لوستلو حکم کړی او په دې کې زیات ثواب ښودلی، د دې لپاره چې دوی د نفس او د شیطان په جال کې راګیرې نشي. شریعت تا ته دا وایي چې مونځ په کور کې کوه، جماعت ته مه ځه. نو شریعت بیا تا ته دا اجازه درکوي چې ته بې حیا او بې پردې باندې ځه په زیارتونو کې ګرځه. او چیرته چې زیارتونه وي هلته د دین غل، د ایمان غل، یو کوډګر او یو مفسد تاویزګر هم هلته ناست وي. بیا دا خویندې او میندې چې په زیارتونو باندې ګرځي، ګوره چې دغه کوډګرو او دغو تاویزګرو څخه ناست وي، د ایمان جرړې هغه کوډګر او تاویزګر ترې وباسي. نورو ولایتونو نه خبر نه یم، تاسې یقین په الله وکړئ کابل ته راشئ چې چیرته هندو او په نامه مسلمان د سړک په غاړه ناست دی، کوډې او تاویزونه کوي، ښځې به ورته ناستې وي. نه خویندو د الله نه وویرېږئ، د الله د حکمونو پابندې شئ. تاسو یو وارې د الله کلام ته مراجعه وکړئ چې الله تاسو ته څه پیغام لري. الله درته وایي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الاولی. په کور کې اوسه، د کور نه د جاهلیت د زمانې د ښځو په شان مه وځئ. الله درته دا وایي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو ښځو باندې لعنت ویلی دی چې هغه په زیارتونو باندې ګرځي. محمد رسول الله تا ته وایي چې بغیر د یو شرعي حاجت نه ته د خپل د کوره مه وځه. نن چې ته په فاسده عقیده او فاسده لباس د کوره وځې، په زیارتونو باندې ګرځې، په قبرونو باندې ګرځې، د آخرت په ورځ به د جواب د الله رب العزت په حضور کې ډیر سخت وي. الله دې زموږ خویندو او میندو ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور هم اورو، خو د یوې دمې نه مینه واوره عثماني فاڅه او د الله ویا حمدونه ومؤمنه. ای مؤمنه واوره سر په سجده سه او د الله ویا حمدونه ومؤمنه. دغه دی وخت د سعادت ومؤمنه. ژوندون د مرګ یو امانت ومؤمنه.
ژوندون د مرګ یو امانت دی و مؤمنه ای مؤمنه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نن ورځ چې په افغانستان کې څومره مشهوره زیارتونه دي، تاسو لاړ شئ یو وارې هلته وګورئ چې ښځې څومره د بېحیایي او بېپردګي مظاهره کوي. هلته څومره په بېحیایي او په بېپردګي کې زیارتونو ته راځي، او څومره خویندې دي چې په فاسد لباس سره په فاسد سینګار سره راځي په زیارتونو کې د خپل د عفت او د خپل د عزت جرړې وباسي. یو شریف انسان چې ځي هدیرې ته د دې لپاره چې هلته دعا وکړي د عبرت لپاره، تاسې یقین په الله وکړئ چې د دغو ښځو د لاسه دا نارینه هلته تللی نشي. څنګه چې په ودونو کې ګرځي په فاسد لباس سره په فاسد عقیدې سره، هماغسې دوی په زیارتونو او په هدیرو کې هم ګرځي. نن ورځ زیارتونه د همدغو ښځو د لاسه د لوبو او د تماشو ځایونه ګرځېدلي، میله ځایونه ترې جوړ شوي دي. بخښنه غواړم د اخلاقي فساد مراکز ترې جوړ شوي دي. شریعت د زنانو په مزاج ډېر ښه پوهیږي او ډېر ښه پوه دی. همدا وجه ده چې شریعت پابندي لګولې چې ښځه کله زیارتونو ته ځي نو د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لعنت ګیرېږي. افسوس چې د جهالت او ناپوهي د وجې نه دا ښه کار او د ثواب کار ګڼي، حالانکه خپل ځانونه د دې په وجه دوی په جهنم کې غورځوي. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. موږ وینو چې زموږ ځینې پاکې خویندې او مسلمانان نورونه کال په کال میاشت په میاشت پیسې ټولوي د دې لپاره که الله رب العزت زما حج او عمره نصیب کړي لاړ شمه د کعبې نه طواف وکړم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې مونځ وکړم، د رسول الله د مطهرې روضې زیارت وکړم. همداشان ځینې فاسد دي چې هغوی خپل منځو کې پیسې ټولوي د دې لپاره چې هغوی عرسونو او زیارتونو ته لاړ شي، او دا د ثواب باعث هم کړي. کله چې نوروز کیږي ځینې ناپوهه ځوانان تاسو لیدلي دي چې د 10 شپو مخکې نه دوی خپل منځونو کې موټرونه برابروي، پیسې برابروي د دې لپاره چې موږ مزار ته ځو، سخي ته ځو. ته خو یو وارې لاړ شه هلته هغه شرکیات ووینه، هغه خرافات ووینه چې ټول د الله رب العزت د غضب او د الله رب العزت د لعنت سبب ګرځي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته، الله دې زموږ میندو ته، الله دې زموږ ورونو او پلرونو ته هدایت وکړي چې دا خرافات، دا شرکیات او هغه کارونه چې د الله رب العزت د لعنت سبب ګرځي شاته پرېږدي، هغه اعمال او هغه کړنې غوره کړي چې دوی نه الله او محمد رسول الله خوشحالیږي او راضي کیږي. لږ تاسې سوچ وکړئ که په زیارتونو باندې عرس کول او په زیارتونو باندې میلوی جوړول د ثواب کار وای، نو په مدینه منوره کې به د محمد رسول الله په مقدس مزار باندې د ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په زیارتونو باندې عرسونه او میلې کېدل. همداشان د نورو انبیاو علیهم الصلاة والسلام په زیارتونو باندې به میلې او عرسونه کېدلی. دا کار به صحابهو کړی وی، سلفو به کړی وی، په خیرالقرون کې به شوی، حال دا که نه دی شوی. نو ای میندو او خویندو داسې کارونو کولو سره ځانونه د جهنم مستحق مه جوړوئ. د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په لعنت کې ځانونه مه ګیروئ. چې کله محمد رسول الله ورته د لعنت کار ویلی دی نو د بل چا وینا او کولو ته مه ګورئ. سبا به د قیامت په ورځ الله رب العزت سره مخ کیږئ. الله رب العزت ته به بیا تاسو څه ځواب وایئ؟ او کمې خویندې چې په دې کار کې ګیرې دي په زیارتونو باندې ګرځي، خرافات او شرکیات ترسره کوي، تاسو هغه منع کړئ. شته ځینې جاهله او ناپوهه خلک شته په نامه د ملایان چې کله هغو ته دین د محمد رسول الله د احادیثو په رڼا کې او د الله رب العزت د کلام په رڼا کې بیانیږي، چونکه د هغوی شخصي ګټې تر پښو لاندې کیږي، درته وایي چې د دې خبره مه منئ، دا داسې دی او داسې دی. ته راشه د الله کلام واوره ناپوهه، ته راشه د محمد رسول الله احادیث واوره چې الله او محمد رسول الله څه وایي او ته څه کوي. نن ورځ موږ او تاسې ویني هغه خویندې او میندې چې زیارتونو ته روانې دي، داسې جامې او داسې سینګار یې کړی ته وایه چې کوم واده ته روانه ده، دا چې د الله د لعنت او د غضب سبب نه دی نو څه شی به وي؟
د ترمذي حدیث دی. راویه د حدیث حضرت میمونه بنت سعد رضی الله تعالی عنه ده. عن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الراقلة في الزينة في غير أهلها كمثل الظلمة يوم القيامة لا نور لها. حضرت میمونه بنت سعد رضی الله تعالی عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خادمه وه هغه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل کومه ښځه چې د خپل خاوند نه علاوه د بل چا په وړاندې زیب و زینت کې ناست سره ګرځي د قیامت په ورځ د سختې تیارې په شان ده چې هیڅ رڼا به پکې نه وي، یعنې هیڅ نور او رڼا به د دې دپاره نه وي. نن چې دا ښځې په فاسد لباس کې او په فاسد سنگار کې د کوره وځي، په بازارونو او په زیارتونو او په دفترونو کې ګرځي، دا زینت او سنگار د چا لپاره دی؟ که د خاوند لپاره وي خو باید په کور کې وي. د دې نه معلومیږي چې دا د پردو لپاره دی. د قیامت په ورځ به دوی د الله په عذاب کې ګرفتاره وي، دوی لپاره به د سره رڼا نه وي. آزادې بې پردې او بې حیا ښځې چې کله خپلې جامې واچوي نو غواړي چې بهر ته ووځي او خلکو ته د خپل جامې او لباس وښیي. دا د دې لپاره چې خلک ورته مایل شي، پردي خلک یې وویني، دې سره ورته مزه حاصلېږي، خوند اخلي د دې نه. همدا وجه ده چې د پاک دامنو ښځو نه علاوه چې کمې ښځې دي هغوی د خپلو خاوندانو په وړاندې پاکې جامې نه اچوي، زیب و زینت نه کوي، لیکن چې کله بهر ته رشتهدارو کره یا بازار ته یا په زیارتونو ګرځي نو هلته بیا ښایسته جامې اغوندي، زیب و زینت کوي چې خلک ویني، دوی طرف ته مایله شي. دا حرام، ناجائز او د لعنت مستحق امور دي. دا ښځې نورو خلکو ته د بد نظر او د سترګو د زنا دعوت ورکوي. زموږ ډېرې مسلمانې خویندې او میندې شته چې هغوی په خپل ژوند کې د الله د حکمونو پابندې دي، د محمد رسول الله د ویناو پابندې دي. څه چې الله او د الله رسول وایي هغه عملي کوي، په بازارونو، په دفترونو، په زیارتونو نه ګرځي. الله دې لا نور هم توفیق ورکړي. خو ډېرې داسې هم شته چې هغوی د الله د حکمونو نه باغیانې دي، د محمد رسول الله د ویناو نه باغیانې دي، ژوند په فساد کې تیریږي، فاسد لباس اغوندي، یا بازار یا زیارت یا دفتر، بل څه نشته. الله به درنه پوښتنه نه کوي ای خورې ای مورې راشه هغه ویناوې چې موږ د الله د کلام او د محمد رسول الله د احادیثو نه درته کوو، واوره په خپل ژوند کې عملي کړه. په دې کې ستا د دنیا او د آخرت کامیابي نغښتې ده. که نه د آخرت په ورځ به الله رب العزت د ستا نه سخته پوښتنه کوي، بیا به الله رب العزت ته جواب نه لري. محمد رسول الله فرمایي لیس علی النساء غزو ولا جمعة ولا تشیع جنازة. په زنانو باندې غذا، جمعه او جنازې پسې تلل نشته. په بل حدیث کې رسول الله فرمایي، د بیهقي حدیث دی، لیس للنساء فی اتباع الجنائز اجر. ښځې چې جنازې له ځي نو دې کې هیڅ ثواب نه کیږي بلکې ګناه ده. ګورې د جمعې مونځ د ثواب کار دی، غزوه د ثواب کار دی، د جنازې مونځ د ثواب کار دی. محمد رسول الله تاسې د دې نه منع کړي یاستئ. اوس چې تاسې وځئ په زیارتونو باندې ګرځئ، په بازارونو کې ګرځئ، آیا په دې کې به الله ته تاسو څه جواب وایئ؟ الله څخه به مسئولې نه یاستئ؟ الله دې زموږ سره زموږ ټولو خویندو او میندو ته هدایت وکړي. الله رب العزت دې د دین او د قرآن پابندي وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ای مومینه واوره صرف سجده سه او د الله ویا حمدنا و مومینه دغه دی وخت سعادت دی و مومینه ژوندون د مرګ یو امانت دی و مومینه ژوندون د مرګ یو امانت دی و مومینه ای مومینه واوره پام چې ونکړي او امانت کی خیانتونه و مومینه
ای مومن واورا سرفا سجده سه او د الله ویا حمدنا و مومن په مخلوقاتو کې حسین و مومن ځوان روح رمټ شولې نګینې و مومن ځوان روح رمټ شولې نګینې و مومن ای مومن واورا غفیر